سلامونه ملګرو. نن تاسو سره د پیک شوي خوراکونو یا پیکج فوډ په حواله خبره کوم، لکه بسکټ دي، چپس دي یا پروټین بارز وغیره دي. د دیو دا لیبل به تاسو څنګه لولئ؟ ځکه چې 80% خلک چې دي هغه مسلیډ کیږي یا ګمراه کوي دیو په خپل لیبل باندې. دا تاسو پوه کوم. دا زما سره د پروټین بار یو لیبل دی، نیوټریشن فیکټس په باره تاسو کتی شئ. او لاندې د کیلوریز په برخه کې دې لیکلي دي چې 180 کیلوریز. مطلب دا شو چې د خلکو به دا دغه چې مقصد چې دا پیکټ ټول زه وخورم په دې کې چې څه دي، نو ما 180 کیلوریز ماته حاصل شو، لکه ډېر زیات نه دي، نور کیلوریز زه خوړی شم. خو په دې منځ کې تاسو وګورئ نو پر 2 پیسز یې لیکلي دي. په دې پیکټ کې 8 پیسز وو، نو یو 2 پیسز چې دي هغه تاله 180 کیلوریز درکوي. دلته دا تاسو سره دوکه کوي چې دغه نری لیکل چې دي که څوک ونه لولي او عموما خلک یې نه لولي، نو د هغو دا مطلب شي چې ما 180 کیلوریز وخوړل، حالانکې دا چې دي دا تقریبا 800 کیلوریز شو چې دا ټول پیکټ ته وخورئ. دغه شان بیا لاندې که راشي فیټس او لیپټ په برخه کې، نو 10 ګرام دی وایي چې په دې کې دي، او دا چې دی ټوټل فیټس 13% دي. 13% چې ورته لیکلی دی، دې مطلب دا دی چې څومره فیټس موږ له روزانه په کار دي د هغې 14% چې دي په دې کې پوره کېږي. نو دا اصل کې 14% نه پوره کېږي، دې له چې هم تاسو په څلور کې ضرب ورکړئ تقریبا 50% پوره شو. بیا لاندې سچوریټډ فیټس چې په دې کې دي هغه 13% دي. بخښنه غواړم، هغه چې دي 3.5 ګرام دي، 3.5 ګرامه دي، او هغه د روزانه مقدار چې دی 18% پوره کوي. د دې مطلب دا شو چې تاسو به وایئ چې ما 18% سچوریټډ فیټ وخوړل، دا خو هېڅ خبره هم نه ده. خو حالانکې اصل کې تاسو که دغې ته خیال ونه کوئ د سرونګ ته، نو تاسو تقریبا 100% چې دی د ورځې سچوریټډ فیټ وخوړل. له دې نه زیات چې بیا تاسو خورئ نو به چېرته ځي، هغه تاسو ته ډېره ښه پته ده. بیا ټرانس فیټ کوم چې په دغه کې جوړ شوي په کارخانو کې او ډېر خطرناک فیټ دي، نو دوی وایي چې 0.1 ګرام، نو د نش برابر دي. خو دې ته که تاسو وګورئ نو مخې ته یې پرسنټیج نه دی لیکلی، ځکه چې دا وجود ته د دې اړو ضرورت نشته. نو دغه پکې وخوړل. بیا چې دی فایبر له راشي، نو فایبر او شوګر چې دی، لکه شوګر کو دغه فایبر 1 ګرام دا هم کم دی، په کاره چې زیات وي. په دې خو پیکج خوراکونو کې خو فایبر نه. بیا شوګر حصې لکه موږ راشو، نو شوګر وایي چې 4% نه، دا کو تاسو ټول خورئ نه، حالانکې دا به 16% دي. دغه شان پروټین 10 ګرام دی، ټیک دی. کولیسټرال ته بیا لیکلی دی چې 140 ملي ګرام، نو 140 ملي ګرام. مطلب دا شو دې ته هم پرسنټیج نشته. مطلب دا دی چې کولیسټرال زمونږ تقریبا 80% خپل وجود پیدا کوي او نور په خوراکونو کې راځي. نو دا کولیسټرال چې موږ خورو نو دا هم زیاتی کوي. بیا 140 له بیا په 4 کې چې ضرب ورکوئ، نو تاسو ته پته ولګي چې دا څومره شو. دغه شانتې بیا که موږ راشو سوډیم له، نو سوډیم 510 ملي ګرام، 510 ملي ګرام چې دی هغه سوډیم دی، او دی د روزانه مقدار چې تاسو څومره پوره کوئ 22%، 20%. مطلب دا شو که دا یو سرونګ چې دی یا 2 پیسز تاسو 22% پوره کوئ، نو که تاسو دا ټول پیکټ وخورئ، نو تاسو 100% تاسو د هغې نه زیات دغه شو لکه مالګه مو خوړه. دې نه پس که تاسو مالګه خورئ، نو بلډ پریشر او سودونه به تاسو څومره زیاتېږي. لاندې پوټاشیم او کلشیم او آیرن او دا منرلز وغیره لیکلي، وایټامین منرلز، خو دا شي نو دا هم په خپل طبي فارم کې نه. نو تاسو اوس پوه شوئ چې لکه دا تاسو څنګه مسلیډ کوي، او تاسو ته په لږ کیلوریز په ځای تاسو ته څنګه ډېر زیات کیلوریز انجکټ کوي. او ځینې پکې لا دا هم لیکلي چې نو ایډډ شوګر. دا تاسو بل یو نفسیاتي دوکه درکوي، لکه دا چې په هغې کې خپل ستاسو دغه نه فیټس نه ستاسو خیال بل طرف ته اړی، نو دا وایي چې نو ایکسټرا شوګر ایډ. مطلب دا چې شوګر طرف ته ځینې بیا دا وایي چې لو فیټ، نو لو فیټ چې نو پای کې به شوګر زیاتي. نو دا ټول هغه لیبلینګ دوکې دي چې عام انسان په دې باندې دوکه کوي. خو او عموما چې د 80% خلک دا دوکه کېږي. نو د دې وجه نه ما چې تاسو پوه کړمه چې د دې پیکج فوډ لیبل به څنګه لولئ.